په څلورو عملونو سره تاسو خپل شیطان له سزا ورکولی شئ. یعنې څلور داسې اعمال دي چې په هغې سره ستاسو شیطان ته او زموږ شیطان ته سزا میلاویږي او د هغه څلورو عملونو د وجې نه شیطان ډېر سخت په تکلیف کې کیږي. اولنی په هغه اعمالو کې اذان کول دي. د اذان سره شیطان ته ډېر سخت تکلیف میلاویږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا نودي بالصلاه، کله چې اذان وشي د مانځه دپاره نو ادبر الشیطان، شیطان وتښتي، منډه کې شا باندې لاړ شي، وله زرات، او دا شیطان اوازونه وباسي حتی لا يسمع التعزین، دومره دا شیطان لرې وتښتي چې بیا اذان نه اوري، دومره لرې لاړ شي. نو یو په اذان سره شیطان ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي. دویم چې شیطان ته تکلیف میلاویږي او سزا ورته میلاویږي هغه په سجدې کولو سره. کله چې بني آدم سجده وکړي نو شیطان ډېر سخت په عذاب کې شي، شیطان ډېر سخت په تکلیف کې کیږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قرأ ابن آدم السجده، کله چې یو بني آدم په قرآن کې آیت د سجدې ولولي او فسجده، دا بني آدم بیا سجده ولګوي، نو اعتزل الشیطان، شیطان داسې لرې لاړ شي او یبکي، جړا شروع کړي، جاړي او یقولو، شیطان بیا وایي یا ویلی وهی هلاکت دی ما لره، هی تبعی د ما لره. امر ابن آدم بالسجود، وی هلاکت دی ما لره، حکم شو ابن آدم ته، بني آدم ته حکم شو په سجده باندې، نو فسجده، هغه سجده ولګوله، نو فله الجنه، د هغه دپاره جنت دی. و امرت بالسجود، او ما ته د سجدې حکم شو، فابیت، نو ما انکار وکړو، فلی النار، نو زما دپاره اور دی. نو دویم شیطان ته چې سزا میلاویږي د په سجده کولو باندې. دریم استغفار، کله چې یو مؤمن بنده استغفار واړي په دې باندې شیطان ته ډېر سخت تکلیف میلاویږي. ځکه حدیث کې راځي ان الشیطان قال، شیطان ویله وعزتک یا ربي، شیطان وی یا رب ستا په عزت مې قسم، شیطان دا خبره وکړه، وی لا ابره اغوی عبادک، وی یا الله ستا په عزت مې قسم، دا ستا بندګان به زه ګمراه کومه، ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، تر څو پورې چې په دې بندګانو کې روحونه موجودي او ژوندي، نو زه به دی ګمراه کومه. نو الله رب العالمین وفرمیل چې وعزتي وجلالي، الله وی زمام دې په خپل عزت او جلال باندې قسمي، لا ازال اغفر لهم، همیشه به زه دې بندګانو ته بخښنه کوم، مستغفروني، تر څو چې دا بندګان زما نه بخښنه غواړي. نو یو په استغفار باندې شیطان ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي. او څلورم په لا اله الا الله، کله چې بنده لا اله الا الله وایي، ځکه د شیطان دا ارمان دی چې هر سړی دا د دنیا نه بغیر د ایمان نه لاړ شي. کله چې یو بنده لا اله الا الله کلمه د توحید وایي، نو شیطان ته په دې باندې ډېر سخت تکلیف رسیږي، ځکه د شیطان خواهش دا دی چې انسان شرک وکړي، بغیر د ایمان نه د دنیا نه لاړ شي. یو فلا اله الا، څلور عملونه داسې شو چې په هغې سره شیطان ته سزا میلاویږي. اول اذان کول، دویم سجده کول، او دریم دارنګې استغفار ویل، او څلورم لا اله الا الله ویل. په دې باندې شیطان ته ډېر سخت تکلیف او عذاب میلاویږي.